سلامونه احترامات او نیکې هیلې مې ومنئ. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه احمد رشاد یم. ګرانو لیدونکو نن راغلی و د حبیب الله ځاځي پارک ته. د حبیب الله ځاځي پارک د باګرامې ولسوالۍ د سید جمال الدین افغان په شهرک کې موقعیت لري. نو دلته زموږ او ستاسو هیوادوال د تفریح چکر او سیاحت لپاره راځي. چون دا پارک جوړ شوی د همدې لپاره دی. نو نن موږ هم وغوښتل چې راشو دلته تفریح وکړو او لکه خوش طبیعتي وکړو. نو نن را سره زما فامیل یا کورنۍ هم را سره ده، البته زما واړه بچیان. هغوی هم نن اصرار کولو چې موږ چکر دپاره دغه پارک ته یوسه. نو ما هم د فرصت څخه په استفادې وغوښتو چې د دې څخه هم یو ویډیو ستاسو دپاره چمتو کړم. نو ماښام مهال دی، هوا هم ډېره ښکلې ده او زه غواړم چې د خپلې کورنۍ دپاره په همدې پارک کې د خوړو انتظام وکړم او اشپزي البته زه په خپله وکړم. نو له ما سره پاتې شئ. ګرانو لیدونکو راځئ چې ځان دپاره یو ځای انتخاب کړو چې تر څو هلته وکولی شو دغه اشپزي وکړو. کمرمین صاحب راځه رابسې نو دغلته دا ځای صحیح دی، راځه دا ځای به صحیح، راځه دا ځای به صحیح ما پام ځکه هلته رڼا هم ده که نه او نو هغه زموږ اشپزي به هم ښه راشي البته. ګرانو لیدونکو نو ماشومانو په خوښه هغوی ویلې چې زموږ دپاره د چرګ کړایي جوړه کړي. نو اوس به چې دی دغه دیګ مې ایښودی دی په اور باندې، اوس به غوړي ور اضافه کړم دلته او خپل کار به شروع کړو. توکل په خدای. ښه ګرانو لیدونکو غوړي به داسې یو اندازه سره کړو او اوس به غوښه ور اضافه کړو. البته غوښه او رومیان دا شیونه هر څه مخکې له مخکې ما وینځلي دي ځکه دلته لږ د اوبو ستونزه هم شته دی. نو په هغې حساب مې غوښه تیار مخکې له مخکې وینځلې وه. نو غوښه به اوس چې دی غوړو ته ور اضافه کړو. دا نو د چرګ غوښه ده. ښه ګرانو لیدونکو دا د چرګ غوښه ده. ګرانو لیدونکو اوس به لږه دیګ ته مالګه ور اضافه کړو. د سره کېدلو په حالت کې ده. اوس به هم یو دانه لیمو ور اضافه کړو. دغه وخت کې لیمو اضافه کول ډېر ښه دی. مطلب دا دی چې د څه ناڅه اشپز هم یم. ښه کمرمین صاحب اشپزي کولی شي؟ زه ما ته خو زده ده که تا ته نه ده زده. ګرانو لیدونکو د حبیب الله ځاځي د پارک دغه یو ځانګړتیا مې ډېره زیاته خوښېږي چې د اوړي په موسم کې دلته ډېره ښکلې هوا وي ځکه دا پارک د غره په لمن کې جوړ شوی او د ښار څخه په جګه ارتفاع باندې پروت دی. نو د اوړي په موسم کې دلته ډېره ښکلې هوا وي او زه هم لګیا یم اوس فلحال دغه اوږه میده کومه چې دا هم دیګ ته ور اضافه کړم ځکه
اوږه خو چې دی صحت ته ډېره زیاته ګټه لري، نو دا اوږه به په دې هیله چې اشپزي مې ښه راشي او د کمرمین صاحب خوښ شي. ګرانو لیدونکو اوس به رومیان میده کړو او چې دا غوښه سره شي نو د خیره دا رومیان به ورته اضافه کوو. د دې رومیان دې ټول وخوړه. دا اشپزي کول هم خپل ځان ته جلا خوند لري که نه. ما ته خو ډېر خوند راکوي، کله اشپزي کوم باور وکړئ ما ته ډېر خوند راکوي او هماغه وي چې بیا یو څه چې پخې هغه خوندور هم راځي، ذایقه‌دار راځي. کبیره څه شی که خدا واله دا واله ځه ځه آفرین. اوس به چې دی ذایقه به یې وګورو، مالګه او هغه به یې وګورو چې زیات و کم نه وي. وینې خوند خو یې ښه و. کامرمان صاحب اوس به دغه ور اضافه کړو، دا مساله صحیح ده. دا کمرمین مساله دې خوښېږي که نه؟ ما ته پته ده. اوس به په سر کېږدو یو څو منټو دپاره، نور انشاءالله کړاهي اماده ده. ګران لیدونکو او اوه اته لس دقیقې وشو تقریبا چې دې سره م بند کړی و، نو اوس به وګورو چې څنګه دی. ماشاءالله انشاءالله چې نور کړاهي م پوخ دی د خیره سره. کمرمین صاحب دغه خو ماشاءالله کړاهي ښایسته ښکاري، سوارې نه خو ښه ښکاري. ذایقه به مالګه یې لږه کمه ده، لږه مالګه به ورته اضافه کړو. سمه ده. بس انشاءالله چې کړاهي اماده ده د خیره، نو ماشومان تلي اخوا لوبو ته، هغوی راشي د خیره سره نور ډوډۍ اچوو او زمونږ دسترخوان به وګورئ. سمه ده. ګرانو لیدونکو بالاخره بس دیګ پوخ شو، کړاهي پوخ شو او اماده شولو، نو دا به کاسې ته ور واچوو. کمرمین صاحب کمره صحیح دغه کړه راشي. ګرانو لیدونکو ډوډۍ اماده شوله، نو یو کمبودي شته تاسو ټولو ته به ښکاري، موږ دسترخوان کور کې دی یادوتی و. ښه بهر صورت نو ډوډۍ خو تیاره شوله د خیره سره اماده شوله. دا مې مشر زوی دی امیر خان،
او دا مې لور ده حسنات، دا مې هم لور ده بیبي آیت، او دا مې زوی دی کبیر خان. ماشاءالله دا ټول پرسونل ما دي. نو د همدې په غوښتنې او د دوی په ټینګار سره نن دلته راغلو. دوی ویل چې نن ځو چکر وهو، ځاځي پارک ته ځو. نو ما هم راوستل او دلته مې ورته اشپزي وکړله په دې هیله چې دوی دغه اشپزي او دغه خواړه خوښ شي. نو دا وه زمونږ د نن ورځې خپرونه، په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. او تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی سخت تعالی سپارم. د خدای په امان.